په یو شهر کې رفیق اور اکرم دو ملګري اوسېدو. دوی دواړو به د کویلې په غر کې کار کولو. یو ورځ دوی دواړو غر کې یو ځای کار کولو نو اچانک غر نه یو غټ کاڼی رامات شو او هغه په رفیق باندې وغورځېدو. دا کاڼی ډېر زیات دروند و. د هغې د وجې د رفیق دواړه خپې ماتې شوې. اکرم رفیق په خپله مټه باندې واچولو او هلته نه روان شو او هغه یې هسپتال ته بوتلو. د رفیق دواړه خپې ډېرې زیاتې خرابې شوې وې. د دې د وجې نه ډاکټر د رفیق نه دواړه خپې کټ کړې او په دواړو خپې ورته پټۍ ولګولې. دیمه کور کې ناست او هر ټایم به د الله تعالی نه دعاګانې کولې. د سره چې څومره پیسې جمع شوې وې نو هغه ټولې په ده باندې خرج شوې او د ده کور حالات ډېر زیات خراب شو. یو خو دی معذور شو او بل خو د سره د کور خرج لپاره پیسې نه وې. دی ډېر زیات مایوسه ناست و. یو ورځ چې اکرم دی کره راغلو نو دی ورته وایي چې اکرم زما ملګریه ته داسې چل وکړه چې ته ما د کویلې غر ته بوځه. کیدای شي هلته زما دپاره څه ناڅه کار موجود وي او یا ته د الله نه دعا وکړه چې هغه ماله مرګ راکړي. ما باندې مهرباني وکړه او ته ما هلته بوځه. اکرم په خپل ملګري باندې ډېر زیات خفه شو او هغه یې په مټه باندې راواچولو او د کویلې غر ته بوتلو. دی چې څنګه د کویلې غر ته لاړو نو رفیق په ځمکه باندې کېناستو. دی په ځمکه کېناستو او سوچونه یې کول چې یا الله ما خود چا سره څه بد نه وي کړی نو یا الله زما خپې تاسو ولې داسې کې. زه به اوس څنګه د خپل خاندان خېټه مړوم. د دغه سوچونه کول او ډېر زیات پریشان او اخوا دېخوا یې کتل. لږ ساعت تېر نو چې د بره نه یو تیلی راوغورځېده او د رفیق مخې ته پرېوته. رفیق چې څنګه خپلې مخې ته تیلی ولیده نو د زر زر کلاو کا. هغه چې د څنګه کلاو که نو هغې کې د سرو زرو سکې پرتې وې. رفیق د الله تعالی ډېر زیات شکر ادا کو او په خوشحالۍ خپل کور ته لاړو. رفیق چې کور ته راغلو ډېر زیات خوشحاله و ځکه چې دا د سرو سکې ډېرې زیاتې وې. دې سره صرف د دوی خاندان نه بلکې دوی پوره نسل به ډېر زیات خوشحال وخت تېروي. اکرم چې کله خپل کور ته واپس راغلو نو دی ډېر زیات پریشان و او سوچ یې کولو چې اوسه پورې خو دی ډېر زیات غریب و او اوس एकदम دی ډېر زیات مالدار شو. په دغه ټوله شپه اکرم ویښو او ګرځېدو راګرځېدو او اډو خوب یې ونه کو. چې څنګه سهار شو نو اکرم د کویلې غر ته لاړو او هلته خپل سامان تیزۍ سره وویشتو او وی چې ما باندې څه عنایت وکړه. تا خو زما ملګري له دومره ډېر شي سره زر هر څه ورکړو. زه غواړم چې زما مخکې ژوند ډېر زیات خوشحاله وي. एकदम د کویلې په غر کې یو جن راښکاره شو او اکرم دغه ټایم ډېر زیات ویرېدو. اکرم ته دومره ډېر دولت څه دپاره پکار دی؟ ستا خو صحت بالکل روغ دی. خپل محنت کوه او خپله کمایي کوه. زه غواړم چې زه د دې غره نه وځم. دلته ما ډېر زیات وخت تېر کو. بس دی زه غواړم چې اوس زه یو پرسکونه ژوند تېر کړم. ما ته یو ښه ښکلې لویه تحفه پکار ده چې ټیک ده خو د دې دپاره به ته د یو څیز نه ځان محرومه کړې. اکرم اډو څه سوچ ونه کو او एकदम یې ورته ښه وکړل. ښه اکرم ته داسې چل وکړه چې ته اوس کور ته لاړ شه او خپل ماشوم راواله په غېږ کې او ځان سره یې نږدې وکړه. په دې ټایم به اوس هغه باندې انتریشې لګېدلې وي او لږ ساعت پس به د طبیعت ډېر زیات خراب شي او دی به مړ شي او د هغې په بدله کې به تا ته ډېر شي انعام او دولت ملاو شي. چې اکرم څه ټایم کور ته لاړو نو د وکتو چې زما زوی مړو سره لګیا دی لوبې کوي. د خپل زوی ته اواز وکړو او ځان سره یې نږدې کړو او په سر یې ولې لاس وهل شروع کړو. اکرم له خپل زوی سره لګیا او مینه یې کوله چې په هغه باندې انتریشي ولګېدو او د ماشوم حالت ډېر زیات خراب شو. اکرم ذهن ته دغه جن خبره راغله چې دی زما زوی به مانه اوس دی واخلي او دی ډېر زیات ویرېدو. اکرم خپل ماشوم په ځای پرېښو او د غر طرف ته ښه تیزې منډې کړې. اکرم چې څنګه غر ته دننه ورسېدو نو هلته جن ته وکتو نو جن ورته وویل ولې اکرم څه چله شو؟ تا ته دولت نه دی پکار؟ ستا زوی باندې خو ایله صرف انتریشي ولګېدو او ته زر زر په منډه دلته راغلی. نه جن زه معافي غواړم. زه هسې حسد کې راغلی یم. ما چې کله رفیق سره مال او دولت ولیدو نو زه ډېر زیات هغه نه حسدي شوم. ما ته دې خبر احساس وشو چې ما تاسو نه یو غلط طلب وکړو او اوس زه په دې خبره هم پوه شم چې موږ ته پکار دا ده چې موږ هغه څیز نه غواړو چې د کوم څیز موږ ته ضرورت نه وي. د مال او دولت دپاره زه خپل ماشوم نشم قربان کولی.
او ستا په زړه کې ستا زوی دپاره محبت ډېر زیات انمول دی او دغه ماشوم به ستا په بوډھاپه کې سبا په کار راځي. زه لاړ شه خپل زوی له هغه اوس بالکل صحیح سلامت دی. جین چې څنګه خبرې ختم کا نو هغه هلته نه غایب شو او اکرم زر زر خپل واپس کور ته راغلو او چې څنګه کور ته رالو د هغه زوی بالکل ټیک ټاک او د خپل زوی سره لوبې کول شروع